Assalamu alaikum dear students, jom staso teachers staso margare Salman Shal. Students nan munga nave course shuru ko chi among the course numde digital marketing. Pade course ke among da is the coach yara what is digital marketing? Digital marketing sate bi likigi da rasara par istemaaligi da munga sanga ko aw pade ke munga kemi khabri is the ko. زمونږ دا کورس چې کوم دی د دې کورس ته کمپلیټ کول نه بعد به تاسو یو کامیاب او یو سکسسفل ډیجیټل مارکیټر جوړیږئ ان شاء الله. په دې کې موږ دا زکو پروډکټس چیرې به زمونږ کم کسٹمر چې دی یا چې کم مارکیټ کې کم کسٹمرز دي نو په مارکیټ کې کسٹمرز د کم پروډکټ لپاره سرچینګ کوي. په دې کې موږ څه کوي زکو مارکیټ ریسرچ چې مونږ به مارکیټ ته ګورو، مونږ په مارکیټ کې ریسرچ کوو، باقي به تحقیق کوو چې په مارکیټ کې څه پکار دی، مارکیټ کې د کوم یو سیز ډیمانډ دی یا کوم سیز ډېر استعمالیږي، کوم لږ استعمالیږي، کوم ډېر خرڅیږي، کوم لږ خرڅیږي. ٹھیک شو. د هغې لپاره بیا مونږ خپل ویب سایټ جوړو. د هغې ویب سایټ نه بعد بیا مونږ د هغې کوو SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن ورته ویل کېږي. مونږ به د هغې SEO کوو چې به مونږ به خپل ویب سایټ څنګه امپروف کوو، د هغې چې کوم ریټینګ دی، د هغې چې کوم رینکینګ دی، مونږ به هغه څنګه ټاپ ته راخېجو. بل په دې کې مونږ زده کوو ایمیل مارکیټینګ، مونږ به په دې کې زده کوو ګوګل انالیسس به زده کوو. بل مونږ په دې کې زده کوو برانډ مارکیټینګ چې یاره بھائی زمونږ سره یو برانډ دی، مونږ به برانډ څنګه جوړو، څنګه زمونږ سره فار ایگزامپل لکه مایکروسافټ وال دی یا چې کوم دی نایک والا دی یا چې کوم دی نو زمونږ سره HP وال دی که نه، دا ټول زمونږ سره برانډز دي که نه، یا زمونږ سره چې کوم میکډونلډز دی که نه، دا ټول زمونږ سره برانډز دي. نو مونږ به یو برانډ څنګه جوړو. بل مونږ په دې کې زده کوو کانټینټس رائټینګ چې یاره بھائی مونږ به د یو برانډ لپاره کانټینټس څنګه برابرو، لکه زمونږ سره بلاګز دي، ویډیوز دي یا انفوګرافس دي که نه، دا مونږ څنګه تیارو. دا به انشاءالله مونږ په دې کورس کې زده کوو. ٹھیک ته جی. دا کوم کانټینټس رائټینګ چې کوم دی دا مونږ جوړو د دې لپاره چې یاره زمونږ کوم کسټمر دی چې د کسټمر سره زمونږ ریلیشن نور هم مضبوط شي او د هغوی چې کوم ټرسټ دی، د هغوی چې کوم یقین دی په مونږ باندې نور هم سیوا شي. بل به مونږ په دې کې زده کوو چې سیل سایکالوجي زمونږ سره دا دی چې یاره وای پیپل بای پروډکټس، چې خلک چې کوم دی پروډکټس فولي اخلي، کم وجوهات دي، کم ریزنز دي چې د هغې ریزن په وجه باندې زمونږ سره کسټمر چې دی هغه پروډکټس اخلي. دا به انشاءالله مونږ په دې کې زده کوو سیل سایکالوجي. بل به مونږ په دې کې زده کوو کاپي رائټینګ چې یاره مطلب دا دی چې فار میکینګ اون کانټینټس، مونږه زمونږ چې کوم کانټینټس دي مونږ د خپل کانټینټ لپاره څه لیکل کوو، نو مونږ به لیکل څنګه کوو. هغې کې مونږ زده کوو افیکټیو رائټینګ چې یاره په ښه طریقه باندې مونږ د یو پروډکټ حوالې سره د یو سیز حوالې سره رائټینګ څنګه کوو. ٹھیک شو جی. بل به مونږ په دې کې زده کوو ګوګل ایډز، فیسبوک ایډز په کې زده کوو چې یاره مونږ په ګوګل باندې ایډز څنګه چلو، مونږ په فیسبوک باندې خپل ایډز څنګه چلو. بل مونږ په دې کې زده کوو فریلانسنګ. که تاسو په دې کورس باندې فریلانسنګ کول غواړئ نو انشاءالله مونږ به تاسو ته په دې کورس کې فریلانسنګ هم ټیچ کوو. نو ویورز دا اوس زمونږ بیسک کلاس. آئی ہوپ تاسو به خوښ شوي. تاسو ته په کوم ځای کې مسلې، تاسو په کوم ځای کې باندې نه پوهېږئ، تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ. د نور ویډیوز لپاره زمونږ سره زمونږ چې کوم چینل دی تاسو هغه سبسکرایب کړئ. کوم ځای کې ته مسله وي زمونږ نه تپوس کولی شئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.